Welcome to my channel. Today in this video we are going to discuss about words meaning because these words meanings are important to improve your English. Number 1. Hug. Hug mana غاړه ورکول. یو کس له څوک غاړه ورکوي هغې ته په انګلیش کې hug ویل کیږي. Number 2. Picnic. Picnic mana چکر. Number 3. Attack. Attack mana حمله کول. Number 4. Depend. Depend mana دفاع کول یا د هغې مخنیوی کول. Fellow. Fellow mana بالغ. Scare. Scare یریدلو ته ویل کیږي. یریدل. Scare یریدل. Cheer. Cheer mana حوصله ورکول. Lake. Lake mana تالاب یا ډنډ. په کوم ځای کې چې په یو کنده کې یو ځای کې اوبه ولاړي هغې ته لیک ویل کیږي. Midnight. Midnight نیمه شپه. Groom. Groom د واده زلمي ته ویل کیږي. Bride ناوې ته ویل کیږي. Plant کرل. په فصل کرل یا یو څیز کرل په پټو کې هغې ته plant ویل کیږي. Crop. Crop معنا فصل. مطلب غنم جوار داسې څه فصل چې وي په انګلیش کې ورته crop ویل کیږي. Spring. Spring معنا فسرلی. سپرلی چې ورته وایي. Promise. Promise معنا وعده کول. یو چا سره واده وکړي چې یاره په دې ټیم به ملاویږو. Shine. Shine معنا ځلیدل، چمک وهل یا پړک وهل چې ډېر ځلیږي. Forest. Forest معنا ځنګل. Dark تور یا تیاره. دا و زموږ د نن ورځې words meaning. See you inshallah the next time with another lesson. د الله په امان خوشحال او آباد اوسئ.